کورونه یې په واورو سپین دي، لارې کوڅې له خټو ډکې دي. دا د بلوچستان د پښینځلې سرانانو سیمې افغان کډوالو نوی پنډغالی دی چې اوسنۍ واورې اورېدلو د بېلابېلو کړاوونو سره مخامخ کړي دي، خو چا تر اوس مهاله پوښتنه هم نه ده ورباندې کړې. روانو ورښتونو موږ ته زیات تاوان هړولی دی چې موږ دلته دا نوی کوم سرانان چې ورته وایي دا تقریبا 50,000 آبادي ده. په دې کې د سړک انتظام نشته، د روډ انتظام نشته چې دا موږ بار بار شهریار اپریدي ته خپل په لیکلي شکل باندې ورکړي دي. دلته د بجلي سهولیت نشته، دلته د ګیس سهولیت نشته. یو من بوټي چې دی هغه په 200 روپۍ په 800 روپۍ باندې دي، هغه د چا وس نه پرسیږي. یوه ډبه اوبه په 10 روپۍ باندې، مریضان په کورو کې پراته دي، ګلیانې ټولې بندې دي. هغه د موټر زړه نشه کوي چې موټر والا راسي پوس ولې په ګلۍ باندې دغسې هغه په ساویږي. نو زموږ روانو ورښتو په ټول بلوچستان کې هېچا د دونه زیان نه دی اړولی لکه موږ افغان کډوالو ته چې په دې کیم کې اړولی دی. نو هیله او توقع مو د UNHCR او حکومت پاکستان څخه ده چې موږ ته هم د یو انسان په سترګو باندې وګوري پوس ولې موږ ته هم د پاکستان د عوامو په کوم سهولیت چې ورکړل شوی هغه سهولیت موږ ته راکړل شي. دې لارو کې بند پاتې وي، زموږ روډ چې دی ګچه دی، واوره پر پرته ده، تیوینې یخی دی. زموږ استادان حتی سوالات نه لري چې دغه خپل پر ټایرو ته زنځیران نه لري، دا نه لري چې ورسي هلته چې ورسي اسپتال ته واسطه غواړي، دا غواړي کوټې ته د پښین اسپتال ته سیول ته دغه غواړي، په پیسو باندې زور نه رسیږي. د پنډغالي کډوال د ژوند د هر ډول اسانتیاو څخه بې برخې پاته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لخوا د پنډغالي وړوکی روغتون تیر کال تړل شوی چې اوس یوه ډاکټره په شخصي توګه دلته خپله دنده ترسره کوي. بېوزله کډوال روغتون ته راځي خو د فیس نه درلودلو له کبله بیرته بېهیلې ځي. زه دلته کار کوم از LHV 2007 سے زه دلته کار کوم. اوس دا دی چې اوس دا خلاص شوی دی دسمبر 2019 کې. هغه بیا اوس کمیونټي والا ماته ویلی دی چې تا دلته کار وکړه موږ سره پرایویټ. اوس موږ دا میاشت شروع کړی دی دا کار چې پرایویټ دلته کار کوم. اوس فیس د کیمپ والا ماته وایي چې دونه فیس واخه، الټراساونډ هم ستا هر شی دلته لري، مګر دا دی چې دا اوس مریضان نه راځي. یو یخ دی او دا وایي چې موږ سره پیسې نشته چې زه دلته هغه کوم. مخکې دې ته ټول شیان فری ورکوي، اوس نشته. حکومت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې به د کډوالو د ستونزو هوارولو لپاره د UNHCR سره ناسته وکړي او په ګډه به د دوی ستونزې هوارې کړي. هغه زموږ میلمانه دي چې څومره کېدای شي هغومره به یې مرسته کوو. د دوی د ستونزو په اړه به زه UNHCR ته لیک هم استوم چې دلته کوم افغان کډوال دي، تاسو مخکې د هغوی مرسته کوله، اوس یې نه کوئ. خپل خلک به په ورځ دوی کې پنډغالي ته د سروې کولو لپاره استوم چې څومره زیان اوښتی دی او لارې به یې خلاصې کړل شي. د پنډغالي لارې کوڅې او کورونه له خټو جوړ دي. هر کله چې دلته باران یا واوره کیږي نو کډوال نور هم کړوي، ځکه چې په اوسنۍ واوره کې هم په ورځو په کورونو کې دننه پاته وي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.